د لوړو زده کړو وزارت او قمر بنسټ ترمنځ د ډیجیټلي کتابتون د جوړولو هوکړه لاسلیک شوه. د دغه هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین، د مرکزي ادارو یو شمېر رئیسانو، د مرکزي پوهنتونونو علمي مرستیالانو، د وزارت د علمي چارو سلاکار او د قمر بنسټ رئیس ګډون کړی و. په پیل کې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا د اسلام په تاریخ کې د کتابت زرینې دورې ته په اشارې سره وویل: کوم وخت کې چې مسلمانانو داسې یو کتابتون درلود چې په هغه کې 14 لکه کتابونه وو، په یوه کتابخانه کې 14 لکه کتابونه وو. د هغې تاریخ نه 300 کاله وروسته په غرب او اروپا کې خلکو کاغذ وپېژند چې په هغې باید لیکل وشي. یعنې موږ سره 14 لکه کتابونه عملا لیکل شوي وو په کاغذ باندې، کاغذ جوړېده او لیکل ورباندې کېده، او په دومره لوړه کچه کتابونه صرف په یوه کتابخانه کې وو. او په هغه سترو لویو ښارونو کې د مسلمانانو موږ دې ته ورته د دې نیمایي د دې په 1600 درېیمه برخه داسې کتابتونونه موږ درلودل. ډېر یو زرین تاریخ تیر شوی دی. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت علمي معین د قمر بنسټ له رئیس څخه مننه وکړه چې د یاد کتابتون مالي لګښت او چارې پر غاړه اخیستې دي. وروسته د لوړو زده کړو وزارت د علمي چارو سلاکار پوهنوال غلام دستګیر خاورین د یاد ډیجیټلي کتابتون او د هغه د ارزښت په اړه خبرې وکړې او وی ویل: مزایایی را که کتابخانه دیجیتال داره کتاب‌های سنتی نداره. اولی که در کتابخانه سنتی شما تکلیف میکشن به اونجا میرن، ولی کتابخانه دیجیتال به اختیار شماست، حتی تا جیب شما میرسه. در اینجا خود برای شما عرضه میکنم. همدارنګه د قمر بنسټ رئیس رحمت الله نوروز د یاد کتابتون د ځانګړنو په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې دغه کتابتون پر جوړولو 50,000 امریکایي ډالر لګښت راځي. دا کتابخانه به داسې جوړه شوې چې هر وخت کې هره ژبه ورسره اضافه کېدی شي، لیکن په اول کې به پښتو، دري، انګلیسي او عربي دا پکې وي، تر څو به دا بینالمللي کتابخانه ده. په هر یو نړۍ پار کونج کې چې څوک ګوګل کې چې سرچ کوي نو زموږ کتابخانې مواد به ورته ښکاره کېږي چې دلته دا ولوله.